وای نو خدایا پاکه نو هغه خپې دي او چې ډکې دي نو هغه به ما ته خټه څه پسته الله دې دا واچوه راته مهرباني مضبوط مضبوط پکې ګرنایه ورڅ هغه ښځو ته دې ووایه چې راشي چاچی چا کنه ډوډۍ پخوي کنه چېرته پخوي دا اوس څه دي توبه مې دي نو دا اوس خپې دي دا اوس تکې دي خټه ډېر تیاره کړه چې دغه نغري ډېر ځان ته جوړ کړو باران روان په سر باندې را روان خدایا نو څه وکړم ورېږه چې پکې څه خو واچي که نه ټکې توبه مې دي خدایا پاکه نو مړونه م راله خدای داسې راکړي قینچي لاندې نو تا ته چا وې چاچي چې ته راشي دغه که وټه وټه تیلې ټکې یاره خو سبی وی نو دا اوس څه دي دا نور خلک لږ وی الله دې زموږ میاندې میرات صلاتې کړي چې داسې د قجورو اډوکو له یې ورکوو یاره خدا بالا کنه وړې شي که نه شي وړې دا به یو څه ته ما دې په توبو توبې پرته او هغه بلې لیشتینه کې د الله دې میرات صلاته که لا چې به دې که نه پخېږي هله وشه کچا را پرېوته وایي هغه چیلې راله منډې کې یا الله خدایه زما دې توبې دقه یوه چیلې ده نو دا راله مړه نه کې یا الله خدایه نو دلته یاره رحمه پتخورای الله دې په سترګو ړنده کړه چې په یو موږي دې دوه تړلي دي یبه دی نو دا د شکې سر دی نه دا ما تړلي که دا تا تړلي دي یم پتخوراني که دا چیلې زما مړه شه دا د 500 روپو څاروي مې دي دا څه کوي چې مو وخت چیلې ستاره او زما د خور لسخې ورړه دا ورمړه نه کې هغه غریبه په بل ځای کې ده وایي امترخوا الله د لږ جارو راوله جارو د راشه چې کور ته راړو نو د خټو نه ځان پټ کړه په دغه خور خو دې ځمکه نه کشه یارانو چاچی نو ته خو خیال کوه ته ورته وګوره مخکې هله ټول او ته څنګه مارې مو پټې لګې ولې بابا ولې کلي ولس نه کوي ده ما کلي ولس کوي خو کلي ولس پسې هسې خلک ګرځي نه خاده شته نه خادي شته نه سونت شته او دا بار الله جدې دا اوچ مخه منولا یې که نه کو منولا نه وي د مور تپوس پرې کړو نشته دی چې کمزوري بېزتي کوي وای د ام خیرن اډوکیا د خور نه دې تپوس وکړه په کوم طرف تلې ده زما خور خو ستاسو لاسه وچ ډکې شو اتلې ده مور کره را به شي دغې تم لږ دا لاسونه سکا که که نه دا لیو به دې څوک کوي خاوند خو دې چیړه ده دا خټه راکړه یو پوټۍ په شړه ولګې نو دره له چای پخوم که نه لس بجې دي نو دا څنګه چای ده زما دې په توبو توبۍ دا چای به کله پخېږي چې دا به خدایه زما غورځېږي به نو نه پکې خټه شته نه پکې ښه شته نه پکې وره شته یا الله زما دې توبۍ ورشه کېنه ورسره خوا کې چړۍ جوړې منډه بای په دې به مې سړو جوړ شي الله دې بې وباسي خو چې یو ته به ونیسي بس بیا ټوخېږي ټوله شپه وای خدایه نو خدایه لار ته خټه راوړه که نه وایي خټه راوړه چې پوټې وکړم د پاسه ځوړندې اوبه دي بیا به درې اړه دې تېز کړي دوه ګوتې مخ یې راوبته بای نو ستا هغه ته سلام یې ستا هغه ته کارګاډ کې دې جوړ دی یا سړي دا خټه به ته واچوه دا مه کوه چې دغلته په قیصو سري دا چای به کله پخېږي دا اخرې به ترې کله علي په شړک دې ولګي خشاک لوندې نو زه څه وکړمه خشاک لوندې ښځې والا چې ته خو کار ونه کړې ځان پاک نه کړې زما دې په توبو توبۍ نو ړم پاک یو چې یو کور ته راشو په بل راشو د بل نه راشو په بل راشو هر ځایونو کې به لیونه کوو خدایا یا الله یم د همتل هوا په کومه راختلې ده وی الله دې په امتور هوا ځمکه ډکه کړي ما ته معلومه ده چاچی ستا هم دونه برغ برغ لاسونه دي یو خدای را کچمولو شاپر نه دی د خدای د عالمه خلک یې لږ غټ اډکوي ته ورته وګوره د لیو چل هم ډله نه لري پاټې مړه بیا پام کوې ما ته مې مور داسې چل خولې ته ورته وګوره اور ورپسې بل که که نه پتخواني ته ځان په سترګو وړاندې شي زموږ خبرو ته دې غوږ دلی دی چې کار ته ونه کړې کار ځان نه پټاوه ورشه لږ ماچس راواله ورشه ما ته په سترګو مه تیاره کوه همتل هوا لړه پوخ کړی اوس هغه زور د ما نه وباسې ولې څه چل دی دا به کله پخېږي خورې نه پخېږي تا خو سیده کار شروع کړو زما خیال جوړ بیا تنور دې وکې شو یا خورې بره به دې لیو کوو دغه چندرکانې کول غواړي هغه روړ هسې اوړي دا چندرکانې به دې دیوال وروله دا کار کوه که تیارې ته ناست دي نه مه کوه که چټه کوي توبه خدایا ناجیبه دا کنه ویله کنه څونه خوند مې کوې دا خړې کوڅې دي وایي د کراچۍ په رڼاګانو ښار کې رکایاره دا خپلې خړې کوڅې هېرې نه کړي دا ګوګوشته کې خولې م خاورې شه دا کلې رې
تاسو کراچي نه رچ پر بارا ته چې دا پینټونه ما چې بدلته کې خلک پر ور به خاندي چې داسو دغه خري روان نه خدا اپاله para جمعه لګه پښتوزوما چې کراچي کې منګه د شي ګرځو به شوړې درو کنه جامې بدلې دا فاطمه خوري شت شو لکه انټرنیشنل شوی یو کنه ها ته خو بګړي په دې ښکاری لکه پینټ چټلې غونځه خيته یو بلاله پاسې بلې ته چې بو مخونه دوانه خو بدرنګ شرمونه یا ښه یاره ترور دا یو خبره ته کوم کنه چې خدای پاک دې له سم ځواني درکړې ده دا شوله ترور او با دا ستا حسین دا نشي ټینګې دی باید داسې خپې په دله کې ما بدرنګ ځوانه بچا څه ساده ګوله تل ملګه وته وای ته مخ خوري شو ما کې څه چلې ته ور سمره چینا دا خو په کراچي کې په انجینوس کې ده وای خپل ما ته مشي انجینوس وای انجینوس څه ته وای دا څه خبرې دي یو خبره وره الته چې لاشه د قشن لکه خانانو بناسته اصل نو چې لکه پاملوم لو خوراکونو شورونه کې لکه کلیوالو ها څه ته دې کی وای ما خو خوراک ادب کو او اخر خیبر پختونخوا ته لاړو اته خو دې ما ته شپ پختونخوا دا خیبر خان نه لري راځي بچو شي بس زما د خور نشي کوم دی د مړې نه ګوتې نه وباسي په قهر اخته چې د خور په دې د ما چونی رانیولې نه دي ته دا غټه تنه دي نیولې ده یا په کو داخله سم خپلما مونږ کته یو مونږ سره باره مو دا تاسو زما د خور نوم نه اخلي اوس دې کیا لا تیرې چیږي وي مم ستا خور خزانه را ها زما پر خزي په ورته سکيو اوه اسی په پسنه سکه خپل دې بل کې نه خپل بل دې وینو ډکه کما مالې خزانه سم څه کوي ويم ته خو اړو سره خوشو ساري خودي بخارو كي ميلاد يا خدايا ميلادي انتم صالحين يا راسي يا خبر بابا يا ميلاد يا خدايا يا خدايا مري يا ميلادي انا لك دي رابر بسكوت يا اخوانا يا خانا يا خانا وي اخو خانا جنگيش ما دوسني بطلان يا دولة اللي لنا خلاصك يا لك بس يا موليك السلام عليكم السلام عليكم زراره مشدا په خوشاله وراشم نو تاسو جګړې شروع ټول سلام علیکم وعلیکم سلام دا جنجال پورا السلام عليكم نعم يا مرامدي بيش بخير انا قوم يا ټوډه تلويزيا شو نترس شمور دي هغه ټلې راکړي ودې کړیا السلام عليكم وعليكم السلام سلام علیکم تکټانې څنګه هذا ما خبر نشان دا ولا بيجان دا دا غریبی میراث بعد دا وګوره دې ته سجو بیا بدره د ته پوس پته کوم دغه خدا چې جوړ کله کا باکو کټ په لخه کې ورننه ما دا بترول ویلو ولا دا چې زیر وکتاز قدم لي ولا دا سم کبډي میدان وای بیا ما یا بچی دا جنجال پورا کورنر جنجال پورا ما له یو اس بګورو ځانم شرمولې راځي ټول هغه کټونو کې کېنه ملمانه دي خیر ستاسو ته مسله وایي خدای کې کار باټه ملمانه دي وای زراره مې خوشاله وراشم او ته جنگ جګړې خو صاحب به نو دا کور نه دینو دا خو ما توبه خدای توبه د خټې چې په خپل را پاسې دی دا ټول اسکاکو دوش مخونم خوري شو د مخبل باشه دې په میړه درې دا پودری یا غوسه یا بد قرنی
ای پودری که نکنه بس ته کنه دا ما د خون په پیپره کور کې نه هیڅ بوغم نه وګړه قسم په فریزي وره په شنده کې پر ورشه په یخو په نه بیا مو شي تودي کوم غسل خانه کې ولام بابا بدل درکې دا د دې کلي مزي صبح درته ووایم په لاره کوم نه خیږم جانانه اوس ستړي کوم خو دي ایام په دې چې هلته لاړم نو یې کډه ولیده خو دا لاړم پکې خیر وچې بس روان دا نه څه جوړ شو څه جوړ شو مخکې خاورې شو همدغه شرم بیا مخکې نه کوم ښه شوې خو دغه شوې دا وچې څنګه پاسه کنه پاسه را سفر میاشتې پیری نه جوړ شو پاسه ورته ما جندي کې ولامبا ای خورې په جندي کې چې ته په جوړونن خلی خپل تیار جوړه ده اے دا خپل رسمه که دا خپل رسمه کې دا خپل رسمه کې او دا څه په مصیبت کې دا خو یې باندې کې کومه دبلو مخړه کړی دا چې ویل مراشي تاسو په خپل منځ کې یا دا خبره راته ترو کړو دار ترو یعنی ته وګوره شرمونه ای خوري خپکیګه ما امداس کارې لکه په تیرو ولوته چې خلک خمبيره وجه داسې پرسیدلی ای زړې سخیندوانه ته ګوره دی ویختو د زړه ګوبړه او د خپل قصارت پرې د خو د پیجم څنګه د میک اپونه کړی باید په قدار کې قصابه پکاره چې درې تختونه در جوړ کوم درې میخره ته کوم الانول کې ته خو هغه شي موته وای د خو چې ته میدان ته ولګو ګونګلوګان مې لخ پوتا واچولو چې ټنګ ټنګ ټنګې باندې وای په دیوالونو بغاړي کې ته زولې ته وګورې زولې ته اپا چې اخلي بندګه ته وته په دې د خټلېونه کې سپېګ ته پی دا په هلته په انجینوس کې غټ افسر دا زه حیرانه دیم کنه دا ته یم یا خوري او دا کلی دي چې تا دوی د کدو دا پیرنټونه دی وتا چې دوس دا په دې کلی کې په قنا کې دا وته ما چې وپسږي خیرونو دوسری اټوري دلته ګوره بیا مونږ پسې خلک ملنډې کوي که نو تا چې خو لمونې نیته که نه ډاړم به تو نیته که نه په دې کت کبډي چې پسې خلک خبرې نه کوي او خاندي پسې او زما په پینټ شرټ پسې به خاندي دا خو د کراچۍ پیشن دی راځه موټا پکې ورېږه مونږ ډېره بسټټ راوړو جګړې نه کوي یو خبره ته کوم ویم په لومبي ځل مې لیدله چې پیریانم پینټ شرټ چولیده اوس څه شی ده وګوره باید خلک کېنه چرم وخت کې سوځي دا اوس په دې وری میراث کې په دې د دنیا هغه تا ګرانه دی هغه تا وادونه کومه باید په شرافتو لګي په دا داسې مله تاسو څه کړي دا خو داسې زه کیړې پسې راکاږم جوړه کله راوړې پاسه کنه نه پاسه نه مخلاص خو دې کنه پاسه کنه تا وګورې دي فهم جندي ته لاړ شه دلته نه پاتې څنګه نه دې اختر نه وجوستا شرم دا د ما مې د خدای توبه مې خلاصه مې ته کی شکر چې وعده دې نه کړې دا اوس ما څه کړی باندې خور ته چا کولم نه بای په مخته کاله او شزه چا نه کولم ما پس خاله کړندې خو دا غره زړه شو چې مخته خور قدار کې نه بیٹو پادرې ما زرکار کوم زړه نشم د ځان خیال ساتم ښه یا بیخته خو دا قدرت وای هغه افریقا هغه جام شته نو هغه بدرنګس شو ام تر خوا یادې ام تر خوا بای هغه ترې دا بس هغه حکومت کینی نه خو بس ترې دا بس خو چړه کنو د ما د خور بس پکې نه اخیری مطلب هم سره یار وای نو خبر دار ملمان راغلی دي مون په خټو ځان پوټي پوټي او دا بچل را پیدا نه بغم خاده نه دي بس تاسو د اسخا پورته بناسته بای ټول مړه به خیراتون روجاغي خوړې په پلاستیک کې نه کنه دی په خپکیږي اړې دی وچوي پوډری غره کې نه ها زلار څنګه یو پیاله پیر وړه چې په حکومت څنګه ته ته خورهګه چې به سوځي دی کېری پښړه کو لګي روټه مې تیار کړې ده چې به پوښي ما وته ولخانه اینکه ویشته خبره دی دا خدای پلار دی ما کوم نه کې پلارې دا خو نه موږ چې پنځوي دي خلقته کې ژوندې ما ستا په څېر باندې دوه بیخې لرې کړي دي څنګه ته ژوندې ته ماته دا ووایه چې زه ملکړی چې یم ورېږه پټې ته وړم خبره وکړه دا خو جانډې دي سجايني خدي تبدلقي كدوك راكي دا دوکه نه ده دا ته وایه خوريه چې ته کله راغلې اجي قري دا دې ګوره ماما ولا يا ترور دي بلا شوي لا جامديرة مور بيم جامديرة
دا جانې ولې نو ما وویل که ته مړ شوې که نه نه دي په قهر اخته که مړ کړی چې موږ ورته قبر دلته څېرې موږ ځان اچوو یو خبره ته کوم دا خبرې کړې چا دا خو زمونږ هغه تره نه دی هغه ډاکټر چل غوډې چې دي هغه راغی وي ستا پلار مړ شوی دی کراچۍ کې اکسیډنټ کړی خبر غیبانه جنازې ایسته وکړې دا داسې کالي خفه کېږم هو دوی زما د پلار دی کور ته غلي خو دا نشي کېدی تاسو راځئ ګورو به کور کې دی خو او که نه څه خو په مور مې نشته غوټلې ده هلته هغه بله ترور چې مې ده هغې کره تللې ده زه هغې سره بیا ګورو تاسو وخت کوئ. راځه چې کور ته راشو چې زیری مې وکړو چې ماما ژوندی دی ډېرې مې در باندې ماتې باندې نه نشته دی دا خو به چې د کراچۍ پیشن دی که نه هلته خلک په پینټ شرټ کې ګرځي نه نو که دا ستا کراچۍ نه دا کلي دي ښه شرمېږم نو د کوټه چې ما ډاډه دی که نه نو خو درنې خوږې داسې زما جان جامې واچوې ښه یعنې خو راځه که نه راځه زه مخکې وایم ته څه کوې وایي نه به یې نشته دی نو ښه وایي که نه بچې زه به اوس کپړې اچوم ښه خیر دی ځه دوی سره شي چې پښتون پکې راوسته دا د پښتو ملک دی او د پښتو جامې باچي او بیا خو دا راته ووایه چې د کراچۍ د سر نه رالې د صفاګه خو به یې ځان سره وړي ګالوا به یې د بنو راوړې بایوې موټر ډک دی خو چې رالم نو تاسو جنګانیانو غوندې جنګ جګړه شروع کړې نو مې سنبال کېښودلو ویل الله دې خوشحاله که ما خو یې جوړ دا سپېلنو دا ډبې او دا زانګو دې صرف راوسته وایي ته زما خوري ته داسې بد بد ګورې او د خپل خاوند ترې کتلي یم داسې پوتره لکه په شمه چې په قبر باندې ویلي شي او موم ترې لاندې راوغورځي دا په هغه خوله دې نیلې ده دا په هغه خوله دې نیلې زما په نظر بیا ماته څه تا ناست دی ښځې وږې شي مروډې راغله الله ولا جارو را ولا هغوی خو پاک ارسو ول دقه تشه ډوډۍ پاتې لکه خورې یې هغوی نه څه پاتې ځناور دي دا لا مېلمانه دي خدایه زر یې میرات کې ویلو چې دا پرېږده داسې کار وکړه مکاوه مې تیاره کړه پیاله یې یوسه چې اکاوه پې وڅښي جمال کوټه ولا پکې واچوه چې په ټیزونو سر شي په شړق دې زه ولګي یم چې زخر پکې وته وجم ته جمال کوټه واچوه الله دې دې ته ولا کاوه پخې هغوی خو ملک وخوړ چې کاوه نو بیا به اوږي شي بیا به څه غواړي غوا به ولا لالم یې بدرې ها دې خوا ته بوتاوه وکړه که نه دغلته سوړې راوړې ورګه چې دې شټوله خو زه بوتاوه جوړه کړم که نه تاسو خو ماړه کړم که نه اوس هغې پتیله ډکه پخېږي کاوې ولا پخېږي توربخي او راته څه چغې جوړې کړي چې موږ ټول هر سیرانه وخوړل دا چولې دا خو موږ خرو سپوره ورکو او تا موږ تېله بېله چولې کېښودلې نو خوري اخو د لتش کیچکی وروړل زما خاون خو نار نهور پر تاسو ناری راغله په لاره کې ټول بدرنګ په خپل مخ سره تاسو نوړې چوکه کړه او بوم ګرانیه وای ته دا جیرتان دې خور خاورې راوړي و تش خاورې راوړي سي راوړي ځان سره په دې مخ خور شم موټر ډاکټي جنگ ما جوړاوه او تاسو لکه چنګانیان خطر مال تک واپس کې خودلو وای خورې نو تاسو خو داسې نهارې وې چې د مونږ خو ارڅ راجا وای خو تاسو بدنام نه بګ ته به خونم خور شس په یا خورې مونږ څه پات شان ما خځې نه سم څه خدا سکو ما پښه دوست انا کاوه په خاطر اقاچا کاوه په خاطر دا مستر ته قرار انا ساتي او اندرا دا اندرا اسره خزي په نوم باندې دا غره کې اندرا ته وای خورې ما په دې علاقه کې مال سو په کبډي سړی نشي راته نو خدي به پکې سي په قلار کې نه زبر در شمه خبري ختمې وای خورې اوس په تک تک کبډي به خیری کوه په میدان به وایرا پتر شي داستا خو د دادا څخه خو خپې پورې راکاګه وای قربان ته ولې خپې زه خپه څه کوم چې میرې بارې جوړ کړي لاندې اور وانلې وای ما وای هم په انوستو یو ټوس پوکې چې دی بلانه کلاش زه به ها چې په څه به دوی غرامه پزخرو مور شته خو په دې خله کې انت خله کته خله بند کا دغه دې کبانم روستری دا خمندان داسې دوست شي دا وته ګوره د دنیا چانې ولا ورکو چې اوس پاوی لګي نو سوق ششپا ورس چاړه پخ نه ټیک ته شانه خو په دې خو هغه مساله ته خو ځان دروغ لوی غوربین نه جوړ شو تقوانی دا ځکه سره خو واده کې راځه خوري دا سکه دا ګرانګولا خو زما په خپل معنا باور دی را بشینه وای وای يا اخويا ده دزني انا يقول لا تبينك انه يا اخي لا ما تبينك لما مامي ما يجيلك وما ترى ما سيري بينك انه زي ما تدلت الناس ما لا ما ابوش لا
ولی څه چلې د کراچۍ کې خو سپینې غپي ما به هلته کور کې زیره کوو چې ماما خو ژوندی دی راغلی او د دې دقونه کوټې د وجه ته نشي تللی دننه که نه دې اعتبار پکار دی که د خپې نه رانه چک ووایي یاره تا کې د چک څه دي راځه ماړه روغتیا سم نه وي راځه نه دې بېخو باسه ته وایو چو 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 باسه زیره مې درباندې خاطرسین ماما راغلی ژوندی دی هغه ژوندی دي زما پلار خو ژوندی دی ماشاءالله وای السلام علیکم وندارا وعلیکم سلام ستړي مې بخیر علي بخیر علي بخیر علي استنیا کینا خوري ماما جي سلام علیکم بس کنه له خو دې لا پیدا وځو زه پهغه میخو باندې خپې مې په سلویختې کې به زه میخې پخ کړی وي وای ورورې ځواني مرشد خانه په احمد خان جوړ شوی دی تش تور تورونه کې راوتېری یاره خوري خفه کېږم تم کراچۍ کې وي نو زما تپوس دې کوو دا دوی زه ملګری یم ته مو خونم خاورې شه دا ولې لکه ټولې نو مونږ ته خو ته وټه غډې د لونګو بوټي راته وي وي هغالته د کویلې په کان کې ګیر شوی دی او کنه ما ته خو چاوي دي مولد دي زه به کراچۍ کوم کار روزګار نه کوم ستاسو په شان نیمه چې خانانو غلامي کومه ای شکر دې موږ خپل کور کې آخري ژوندی دی دا شکر دی چې ژوندی دی ما دا خو ټولې دنیا وې چې مړ دی نو موږ څوک نو په قهر اخته شي ته خو چې نشې ته کېنو بیا بله خبره اوري دې خوا راشه راشه راته شه دې خراب ما یا خان تحصیله ما ته خو چاوي په پدغه کې به داسې غړي دي هغه غړا د درځو کې را شوی ده دغه خوله دې ماته شه ماشومان ولاړې څه لکه نه خیر دا خبره ده نه نه کور ته راغلو دغه م کډه مروړې کومه کومه نیب کا ځای راځي وای نه وی ډېره موده پټ په مونږ چاري راغلی ده ډېره موده پټ په مونږ چاري راغلی ده خوشالي 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 راغلی ده ډېره موده پس به مونږ سیالي راغلې ده خوشحالي راغلې ده خوشحالي راغلې ده خوشحالي راغلې ده خوشحالي راغلې ده ډېره موده پس به مونږ سیالي راغلې ده فی ډېره موده پس به مونږ سیالي راغلې ده خوشحالي راغلې ده خوشحالي راغلې ده زه ته اوس خور څه کنه الله دې دا بابر صاحب ولې مېلمانې به غټېږي نه ډېره موده پس په موږ سیالي راغلې ده خوشحالي راغلې ده خوشحالي راغلې ده خوشحالي راغلې ده خوشحالي راغلې ده ای بدرې خبرو شوم لږ ستنې کوه ستا اواز ډېر خوږ دی باید بس ستنو راخوتیم وای دا وای ورشه ولې خپل ملګرو سره وګڼې نه خوري دا پیریانی لر ما سره غږی